د راپورونو پر بنسټ د پکتيکا ولایت ګومل ولسوالۍ کې افغان پوځيانو هغه پاکستاني ملیشه نیولي چې په خپل سر له ډیورن فرضي کرښې افغان خاورې ته راوښتي وو. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې پاکستاني لوري پر ډیورن کرښې پارونکي کړنې ډېرې کړي دي، خو په ورته وخت کې د اسلامي امارت ځواکونو ورڅخه اغزن تارونه راټول کړل او د کړنو مخه یې نیولې ده. د ثبات ټینګښت لپاره قزاقستان ته د نورو هیوادونو سرتیري ورځي. ټاکل شوي چې په قزاقستان کې له قهرجنو اعتراضونو وروسته د ثبات د ټینګولو په هدف نن له روسي او د ډلهییز امنیت د سازمان له نورو غړو هیوادونو څخه نور سرتیري دې هیواد ته ورسیږي. پرون ماښام له روسي او بلاروس څخه یو شمېر سرتیري هلته ورسېدل او په پام کې ده چې نن نور روسي سرتیري او له ارمنستان او تاجکستان او همداراز د پارلمان د تصویب په صورت کې له قزاقستان څخه هم پوځي قطعې ورسیږي. د قزاقستان په لوی ښار الماتي کې پرون معترضانو پر دولتي ودانیو یرغل وکړ، ځینو ته یې اور واچاو او دوکانونه یې لوټ کړل. د قزاقستان د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې 18 تن امنیتي سرتیري له معترضانو سره په نښتو کې وژل شوي او د 2000 په شاوخوا کې کسان نیول شوي دي. په قزاقستان کې د بېساري اعتراضونه د جنورۍ په 2مه په لویدیځ مانګستاو ښار کې د پټرول د بیې د لوړېدو په غبرګون کې پیل شوي.